پخواني غوندې خوند یې هم شته دی ځکه چې سرتیري نشته دی د جمهوریت غوندې خوند نه کوي غریبي ده. دغلته یو بل ځوان دی په موټرسایکل باندې د کندهاره کونړ ته راغلی. واقعیت دا ډېره سخته ده. دې سره هم غږېږو. سلام علیکم وروره. سلام، خدای دې راوړي وروره. ښه خیرات تر دې مبارک. تاج مبارک. موږ اوس قاریان او عالمان یو چې موږ نظم یې وکړو. قاري نه یې؟ نه که څوک سلامونه احترامات مې ومنئ. درنو لیدونکو هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو لیدونکو د اختر د درېیمې ورځې مبارکي هم ورسره ومنئ. نن هم راغلی یم شیګل ولسوالۍ ته. دغه چې معلومیږي دا د شیګل ولسوالۍ منطقه ده چې فلحال پکې زه ولاړ یم، او هغه مخامخ چې معلومیږي دا د شولتن ولسوالي ده. د شولتن ولسوالي هم ډېره ښکلې ولسوالي ده. د اختر درېیمه ورځ ده. ډېری ځوانان دلته په چکرو راځي، د مختلف ولایتونو نه راځي، د ننګرهار نه، لغمان نه، همدارنګه کابل نه، د ډېری نورو ولایتونو نه مختلف ځوانان دلته چکرو ته راځي. موږ هم نن غوښتل چې راشو شیګل ولسوالۍ ته او بیا لاړ شو اسمار ولسوالۍ ته، همداراز لاړ شو دانګام ولسوالۍ ته او د ځوانانو سره خبرې اترې وکړو، د اختر په هکله ورسره وغږېږو، ټوکې ټقالې او شعر شاعري ترې واورو او یو ښکلې په زړه پورې خپرونه تاسې ته چمتو کړو. نو تاسې چېرته ځئ مو له موږ سره ملتیا وکړئ. موږ هم شیګل ولسوالۍ کې هم د ځوانانو سره خبرې اترې کوو، همدارنګه اسمار ولسوالۍ ته ځو، بیا دانګام ولسوالۍ ته ځو. چېرته ځئ مو له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو دلته یو ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې دا هم شیګل ولسوالۍ ته په چکر راغلی د ملګرو سره. سلام علیکم، ستړی مه شې؟ وعلیکم سلام، ته هم ستړی مه شې وروره. اختر دې مبارک. تا دې مبارک وي وروره، مننه، خوشحاله اوسې. سال دې صحت دې ښه دی؟ د الله رحم دی، ته ښه یې په خیر یې؟ نوم محترم دې راته ووایي. نوم مې اسلام الدین دی. اسلام الدین. اسلام الدین د کوم ځای یې؟ د کونړ ولایت د مرکز مربوط سیمه ده څاګي. ښه د څاګي اوسېدونکی. د څاګي ډېر ښه. اسلام الدینه دا راته ووایه چې دلته څنګه راغلی؟ دلته بس ملګرو سره په چکر ته راغلی یم، د لوی اختر ورځ ده، بس چکر ته راغلی یم چې مقصد د چکر نه د اختر نه خوند واخلو. نن خو درېیمه ورځ د بل کوم ځای ته هم چکر ته تللی کو نن دې په اوله ورځ چکر ووه؟ پرون هم تللی وم، نن درېیمه ورځ ده، درېیمه ورځ هم چکر ته راغلی یم. پرون کوم ځای ته تللی؟ پرون تللی وم دانګام ته. بیا خو ستا مزې دي، پرون هم دانګام ته نن هم داسې راوتی. اختر دی که نه، اختر هم دغه د چکرو د فراوله اختر څنګه دی؟ اختر مزه شته؟ اختر څنګه تېرېږي؟ اختر ډېر ښه تېرېږي، ښه په سور سره تېرېږي او ښایسته اختر دی، د ښه د خوند اختر دی، مقصد په خوند سره. ځان ته راغلی که نور ملګري هم را سره دي، چکر ته راغلي ډېری ملګري دي. کوم ځای پورې د اراده ده چې ځې؟ دا اراده خو مې دانګامه پورې ده چې نن بیا هم دانګام ته ځي؟ بس ښه دی دانګام په دې خاطر چې ښایسته منظرې لري، شین ځای دی، مقصد د ښکلا په خاطر که نه. اختر دی او چکرې دي، راځه له تا به یو څو ټپې واورو. ټپې خو مې نه دي یادې، خو زه یو شی به درته ووایم، دا مازدیګر چې څنګه تېر شو داسې به تېره شي، دا ستا لیونۍ مینه. بل نور مې نه دي یاد. بس ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې. کور ودان. قدرمنو دوستانو د دغه ورور خبرې تاسې واورېدې. دغه د مخامخ چې معلومیږي دا د شولتن ولسوالي ده چې ډېره یو لوکس سیمه ده، او زه چې ولاړ یم دا شیګل ولسوالي ده. شیګل ولسوالۍ هم ډېره ښکلې سیمه ده. تاسې ګورئ پاسه هغلته ډېری ځوانان دغه غره ته ختي دي، په چکر راغلي دي او دلته عکسونه اخلي، میلې کوي، بنډارونه کوي. نو موږ هم موټر ته پورته کیږو، په لاره باندې د ځینې خلکو سره خبرې اترې کوو، اسمار ولسوالۍ ته ځو او بیا دانګام ولسوالۍ ته ځو. نو تاسې را سره تر پایه ملتیا وکړئ.
قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ، سلامونه احترامات مې بیا هم ومنئ. اوس فلحال د اسمار ولسوالۍ ته راورسېدم چې دلته یو څو وروڼه په چکر د قندهار ولایت نه راغلي دي، د ډېر لرې ولایت نه راغلي دي. دلته یې بنډار ساز کلی دی او خپل اوزار یې له ځان سره راوړي دي. فکر کوم دلته شپه هم کوي. نو ورځو خبرې اترې به ورسره کوو چې دوی د کوم ځای راغلي دي او کوم ځای ته یې چکر وهلی دی او د اختر په 100مه ورځ په چکر راوتي دي. نو خواته ورځو خبرې ورسره کوو. دې ځای ته به یو کس وردی که هغې سره به خبرې السلام علیکم. ستړی مشې وروره. دا جراوه صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ جوړ وروره. نوم محترم دې راته ووایي. محمد دی نوم. محمد جانه دا راته ووایي له کوم ځای راغلی؟ د کندهار څخه. کندهاره. هو. څنګه دی کونړ څنګه دی؟ بیخي ښایسته ځای دی ماشاءالله. کونړ ښه دی؟ بیخي ښایسته ولایت. د اختر په 100مه ورځ چکر ته راوتی؟ د اختر په اوله ماښام. اول ماښام. کوم ځای ته تللی؟ ولا اول سر دغه ته کابل ته راغلو، د کابل څخه جلال آباد ته. برای شپه مو دغه ته راورسول د نورستان درایي ته. هو نو اوس دلې راغلو، نن شپه دلې په کونړ کې کوو. نن شپه دلته کوو؟ نن شپه دلې ډېر ښه. اختر څنګه دی؟ بیخي ښایسته اختر. ښه تېرېږي؟ هو ښایسته تېرېږي. قربانیانې مو وکړلې او ځان مو فارغه کړو چکر؟ هو ټایټ مو قربانیانې وکړلې. تاسې به له ځان سره هم ډېر څه راوړي؟ ملا خو ونه خامخا میلې ته راوځه، خامخا به مصرف کوو. نو څونه کسان راغلي وئ؟ یو موټر بس یو 6 کاسه یو نو یو 2 کاسه پر موټرسایکل راغلي دي. یو بل موټر د کندهار ته په موټرسایکل راغلي. سخته نه ده؟ نو څنګه کوي؟ نو شوق دی. شوق دی. د کندهار خلک عموما کونړ ته راځي په چکر باندې. او ښایسته ځای دی. ښایسته دی؟ او ښایسته ځای دی، ښایسته ولایت. اوس تا تقریبا 3مه ورځ د په چکر راوتی که نه؟ داسې کومې لوبې دې وکړې، میلې دې وکړې چې تاسې ته خوند واخیست؟ بالا خو نو راغلي یو، نو موږ د اختر په اوله ماښام را رسېدي یو. نو شپه مو دغه دلې برای ماښام دلې نو ستړي وو. نو د جام مخ په ایسته بره بیا یا ورکې یا کچا بس داسې د اوسه پورې بس ستړي اوس نن برای ماښام ستړیا مو یا خلاص شول. نو بس د جام مخ په ایسته بره بیا لوبو ته ادامه ورکړو. څو ورځې په چکر راوتي وئ؟ بالا نو بس د جمعې د ورځې پورې، د جمعې په ورځ ځو. جمعې په ورځې پورې دلته یې وئ؟ هو د جمعې په ورځ. زموږ خپرونه تفریحي ده او اختر هم دی. راځو له تا به یو څو ټپې واورو. ټپې مې ونې که زده دي؟ ټوکه را سره شریکه. ټوکه مې هم ونې که زده ده. جالبه خاطره یو خو به طبعا لري. څنګه درته ووایم؟ داسې خاطره چې مقصد تا ته داسې اریانونکي کوم ځای کې ورسره مخ شوی که نه، یا په دې چکر کې ورسره مخامخ شوی زموږ سره شریکه کړي. څنګه درته ووایم چې وایي مثال یو خاطره در باندې راغلي. په کندهار کې څه مصروفیت لري؟ په کندهار کې بس په دکانداري اخته یو. د څه شي دکان دی؟ مسترخانې. مسترخانې. ډېر ښه ډېر ښه. بیا د نورو ملګرو سره به خبرې وکړو. بېغم ته کوم څه نه لرې، نه شریک کوې. یا شی نه ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې. تاسې چېرته لاړئ ورو؟ دغه ځوان دغه به مرکز ته وکړي، زموږ یاره تاسو. زه هغه سره به هم خبرې وکړو. ستړی مه شئ. اختر دې مبارک شه. تاج مبارک ته ښه وروره. نوم محترم دې راته ووایي. نوم بلال احمد وروره. بلال احمد. احمد صاحب دا راته ووایه چې اختر څرنګه دی؟ اختر ډېر ښایسته اختر دی. ښه دی؟ ته هم د کندهار یې؟ ملګری د کندهار یې وه. ښه ټول د کندهار ټول د کندهار یې. ډېر ښه. ټول به یو ځای په چکر راوتي؟ په چکر راوتلي وه. د اختر په اوله ورځ د اختر په اوله ماخستن وه. ښه ښه. په چکر کې دې داسې څه ولیدل چې تا ته خوند واخیستو؟ په چکر کې مو اگر د لار د ښه خوند کوي، منظره د اگر لار منظره ښکلې منظرې دې ولیدې، ښکلې منظرې لري وه، مختلف خلک دې ولیدل. نو ښه ځایو ته ولاړ، کعبه کې پغمان د ځای ته هم سره ولاړ دی. ننګرهار کې هم پاتې شوې؟ ننګرهار کې ما نن شپه کوو د خیره سره. نو د دې میلې ته راغلي. ښه ډېر ښه. نو په کونړ کې به کوم ځای ته دې نیت دی چې لاړ شي؟ په کونړ کې دا کوم د میلې ځای دا ګورو ته مو نیت دی چې ولاړ شه خیره سره. بله وه. نو له موږ سره به ته څه شی شریکوې؟ ټپې، کوم شعر، جالبه خاطره، ټوکه؟ کندهاریان خو بیا د ټپو د ادب ډېر مینهوال دي. زه مې نه دي بیخي. او زما په ملګري کې د نور ملګري زه د هغه بیا زما پر ځای ده. کوم ملګري دې زده دي هغه رامخې ته که چې موږ سره شریک کړي؟ زه بېرته راوړم. هغه راته راوړه. صحیح ده. اسماده دوستانو ستړی مه شې وروره. څه حال دی؟ صحت دې ښه دی؟ ته دې راته نوم ووایې؟ عصمت الله. عصمت؟ عصمت الله. ښه. عصمت دا راته ووایه چې ستا چکر څنګه دی؟ ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښکلی چکر مو والی.
بس انشاءالله نن د خیره د لې شپې ته نیت او سبا که خدای پاک ژوند را کړی و نو انشاءالله زه د نورستان په طرف ښه نورستان ته هم و نورستان ته نورستان خو بیا ډېر لرې هم دی هلته خو ډېر وخت هم لګي و ډېر وخت لګي خو په ټوله کال کې دغه دوه اختره موږ لرو نو منظرې مو د کندهار خلک ډېر منظرې ته راوتلي کندهار خلک په هر اختر کې کونړ ته ډېر راځي رښتیا هم ډېر زیات راځي خو موږ هم رالو سبا د خیره که ژوندي و انشاءالله د نورستان طرف ته ځو یو دوې شپې مو هلته هم نیت دی د خیره څو وارې کونړ ته راغلی اول وارې دی دی کو نه کونړ ته مو دا دوم ځل دی چې راځو نو ډېر ښایسته ځای دی په اختر کې راغلی وي در مخه هم رالو چیر کوچنی اختر نو ډېر ښایسته ځای دی په دا خطر وس رالو چې ډېرې اوبه هم لري او ډېر شینګیا ډېر ښایسته ښایسته غرونه لري ډېر ځنګلي منطقه ده راځه له تا به یو ټپې واورو ټپې زما خوستنی داسې جام دی شعر راته ووایه شعر به نه ټوکه نه یو خاطره به درته وایم خاطره راته ووایه خاطره به څنګه خاطره درته وایم خاطره مې هم اوس ولاکه یاد ته راځي په یاد دې نه راځي نه په یاد مې نه په چکر راځي کې دې داسې څه ولیده چې تا ته خوند واغستو په چکر کې مې دا ډېر دغه چې کوم دا زموږ ملک او ډېر ښه امنیت و هر ځای ښه چک پوینونه و او ډېر د کونړ د خلکو سره موږ زیات خوشحاله یو هر ځای یې ډېر عزت موږ ته راکوي خلکو ورته مېلمستیا و ډېر هر ځای چې ورسو موږ ته ډېر عزت راکوي او په ډېره ښه سترګه او درنه شاته ګوري ډېر ښه دا راته ووایه چې نورو کوم ولایتونو ته په چکر ځي کو یوازې انشاءالله یا کونړ اوس شش کال چې موږ رالو دا یو اختر مو ولې چې کونړ ډېر سبزي زیات شنه منطقه ده او په دا خاطر موږ دلته اختر تېروو نو ګرده اختر مو انشاءالله نیت دی چې په کونړ کې تېر کړو ډېر ښه ډېر ښه تاسې یو ښه چکر ولرئ ورور خو ډوډۍ هم ډېره مننه ورجانه کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه کور مو ودان قدرمنو لیدونکو دا کندهاریانو چې د کندهار نه کونړ ته په چکر راغلي دغلته یو بل ځوان دی په موټر سایکل باندې د کندهاره کونړ ته راغلی واقع دا ډېره سخته ده دې سره هم غږېږو سلام علیکم وروره سلام خدای دې راوړو وروره ښه خیرات اختر دې مبارک شه. تاج مبارک شه صحت دې ښه شکر دی؟ دې ته ښه خیرات دی چکر دې په خیر تېر کړو؟ خیر دې نصیب شه تاج ښه خیرات دی دا ملګري وایي چې په موټر سایکل باندې د کندهاره کونړ ته او راغلی بالکل د کندهار ډېره سخته نه ده بالکل تقریبا څو کابل او ننګرهار او لغمان او کونړ ډېر ولایتونه پاتې ډېر کړي. ولایتونه تقریبا یو شو روز مزل مو کړی دی که نه او نو دا خو زما په نظر ډېره سخته ده ته څنګه بالا خو به شوق را رسېوي شوق را رسېوي و موټر سایکل دې ډېر خوښېږي موټر سایکل مو ډېر خوښېږي موټر دې ډېر خوښېږي یا موټر سایکل پارک یې نه زه خو دا شوق دی د شوق څخه پر موټر سایکل راغلو د کندهار نه نو راځه له تا به م یو څه واورو ټپه شعر ستا ټپه و شعر مو دغه ده چې بس مزل مو کړی دی هو دا خاطره ده هر څه دې له یاده هر څه وتي مې له یاده وتي ډېره مننه وروره یو ښه دغه بیا چکر چې دی دا چې سجیب زوی دی دا زما شاته راسره و کوم یو دا. دغه دا چې سجیب کاکو زوی دی په کندهار کې په جسکاري کې هو ډېره مننه نه نور مې ګرم ملګري دي بس یو ښه چکر ولرئ ډېره مننه سلامت اوسئ قدرمنو لیدونکو دا و کندهاریان چې تاسې خبرې واورېدې په موټر سایکل د کندهاره کونړ ته راغلی دی او ډېری ملګري په چکر نور هم راغلي دي نو ځو اسمار ولسوالۍ ته داخلېږو د نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو له موږ سره پاتې شئ
درنو لیدونکو اوس هم اسمار ولسوالۍ د بازار نه راتیر شو او دانګام ولسوالۍ ته داخلیږو. دغه سړک چې ښکاري دا دانګام ولسوالۍ ته تللی دی او د دغه ځای نه بیا اخوا دانګام ولسوالۍ شروع کیږي. نو دلته یو څو مجاهدین ورونه ولاړ دي چې یو چیک پوینټ دی او په دې کې تلاشي کوي. هغه سیلبین چې د دانګام لیدو ته راځي، دغه ځای ته چکر ته راځي او د هغې نه خوند اخلي، د هغې امنیت یې نیولی دی. ستړی مه شې وروره، الله دې وبخښه. صحت دې ښه دی؟ خیر دی، خیر. نوم محترم دې راته ووایي. عزیز الحق مې نوم دی. عزیز الحق. عزیز الحق دا راته ووایه چې وظیفه مو څنګه ده فلحال؟ یاره ماشاءالله وظیفه خو دې ساعته پورې ښه ده. ښه ده. ښه په سور کې ده. دانګام ولسوالۍ ته د اختر نن درېیمه ورځ ده. چکرین راځي یا نه؟ یاره انشاءالله ښه ډېر راځي. چکرین خو ښه سم راځي. ستاسې رویه د چکرینو سره څرنګه ده؟ یاره ښه ده. رسېده چې بس د هغو په خدمت کې یو، بس د هغو خدمت ته موږ ولاړ یو او بس چې راشي موږ او ته تابعدار ولاړ یو. الله دې وس او توفیق درکړي چې همدغسې تابعدار وردېږئ. دا راته ووایه چې کومه جالبه خاطره په دې ورځو کې لرئ چې موږ سره شریکه کړي؟ مقصد دلته په وظیفه یې او داسې شي سره مخ شوی چې تا ته اریانونکي؟ نه انشاءالله څه نشته. نشته؟ نشته. ښه. اختر دی ډېری خلک چکرو ته راځي، تاسې خپلې وظیفه اجرا کوئ ولاړ یو. د کوم ځای یې اصلي؟ یاره اصلي موږ د ډب خوړ یو. د ډب خوړ یو؟ د اسمار د ولسوالۍ ډب خوړ کې د کنډرو د کلي. ښه ښه. نو راځو له تا به یو شعر واورو. څنګه؟ شعر یا ټپه؟ نشته شعر ټپې درته نه دي یادې؟ ټپې او شعر موږ په سنګرونو کې خو حتما مسافرینې به وي، ټپې به کارېږي، ټپې د زړه د درده بعضې وخت کې خلک. وړه شعر او ټپې موږ نه کوو. کوم نظم خبر ته یاد دي؟ نه دی. نظم درته نه دی؟ مجاهد خو ډېر نظمونه وایي، تا ته نظم څنګه دی؟ نه نو موږ او داسې قاریان او عالمان یو چې موږ نظم یې وکړو. قاري نه یې؟ نه که. څو کاله دی د مجاهدینو سره دی؟ مجاهدینو سره مې دا درېیم کال. درېیم کال دی. نو درې کاله خو چې تا د مجاهدینو سره د مجاهدینو په صفونو کې تیر کړل، طبعا ډېر څه به زده کړي. یاره د قاریانو قاري به یې؟ نه د قاریانو قاري نه وي که نه، سبق مې نه دی ویلی. سبق دې نه دی ویلی؟ نو مکتب ته هم نه یې تللی؟ ښوونځي ته هم مکتب ته هم نه یم تللی. انشاءالله ویم یې کوشش کوم. اراده دې شته؟ اراده مې شته. کوم درس به وایي؟ انشاءالله تعلیم به هم کوم او بس مدرسه به هم. غواړې په راتلونکي کې څه شی جوړ شي؟ یاله چې دا حکومت ښه جوړ شي که نه، او بس د هغو ته سهولت پیدا شي، دا مړي زخمیان کم شي وروره، اوس خو کم دي مړي زخمیان خو انشاءالله دا وطن آباد شي، دا حکومت جوړ شي نو ښه ده که نه. او موږ په دې کوشش کوو چې دا حکومت جوړ شي. الله دې وکړي چې جوړ شي. نو شعر ټپه چې شی دې راس شریک نه مړه شعر ټپه ماته زده نه دي. بیخي ښه یو ټوکه راسه شریکه کړه. ټوکه هم راته نه دي زده. ټوکه هم درته نه دی زده؟ زه نو بیا په وظیفه دې وردېږه، نور مزاحمت درته موږ نه کوو. خیر اوسې، سلامت اوسې، کور مو ودان. ډېره مننه. درنو لیدونکو دغه مجاهد ورو ورو چې تاسې خبرې واورېدې، اوس هم دانګام ولسوالۍ ته داخلیږو او د دانګام ولسوالۍ کې د مختلفو خلکو سره خبرې اترې. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، اوس هم دانګام ولسوالۍ ته غالبا را رسېدلي یو، فکر کوم لږه لار پاتې ده. څه نوم دی دې ځای؟ انځرکوټ کلي ته را رسېدلي یو. نو دلته په یو فله ولاړ یو، دغه ځوانان مو ولیدل چې عکسونه یې اخیسته او دغه یو د ځان سره ملي بیرغ هم راوړی. د ملي بیرغ دغه د مینې په هکله به هم ترې پوښتنه کوو. روژانه ستړی مه شي؟ خیر اوسې وروره. صحت دې ښه دی؟ اختر دې مبارک. ستاسو دې مبارک. نوم محترم دې راته ووایي؟ مسلم شینواری، کونړ ولایت مسلم شینواری. ښه. وروره ته ستړی مه شي؟ خیر اوسې. صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ په بیرغ دې ځان بیخي پوښلی. نو دا خو داسې ده چې زمونږ ملي جامه ده او زمونږ
د پلار نیکونو د وخت او د افغانستان بالکل یو د غازي امان الله رافات خان د تحفه وخت ده. رافات تحفه ده. دا چې اوسني نظام یې نه مني او په پټه موږ دغه بیرغ راوړو د ځان سره خپلې مینې په خاطر باندې. نوم محترم دی راته ووایي. نوم محترم مې فریدالله دی. فریدالله د کوم ځای اوسېدونکی؟ شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی. شیګل ولسوالۍ. او څه وخت راغلی دانګام ته؟ نو همدا اوس راغلو. اوس راغلی. اختر څنګه دی؟ ګزاره کوي، شکر دی. ګزاره کوي کو خام دی؟ نو ښه دی، لکه هغسې پخواني غوندې خوند یې نه شته دی، ځکه چې سرتیري نشته دی، د جمهوریت غوندې خوند نه کوي، غریبي ده، چې نور زیات ستونزې شته چې اختر یو څه بې خونده کړی هم دی، خو به هر حال بیا هم ښه دی. مونږ ترې یو څه اندازه خوند واخیسته او د اختر 3 ورځنۍ رخصتي مو انشاءالله. امنیت څنګه دی؟ بس بالکل ښه دی. امنیت ښه دی؟ بالکل ډېر ښه. راځو اختر دی، غمونه او دردونه خو ډېر دي، یو څو ټپې به نه واورو. ټپې خو زه خو وایم داسې ټپې ووایي چې بیرغ پسې یا وطن پسې ویل شوي او ویې وایي. نو ټپې به راته داسې ډېرې نه یادې، بس یو څو به یې واورو. زما د لرې وطن یاره چیرته په یاد کې دې راځم که هیر دې کړمه، او زما د لرې وطن یاره چیرته په یاد کې دې راځم که هیر دې کړمه. ټپې داسې زیات رانه هېرېږي، دا وخت ټولې په یاد نه راځي چې وایو. که چیرې اوسنی نظام دا بیرغ ومني ته څه کوي؟ نو موږ بالکل د اوسني نظام موږ مخالف نه یو، دا چې زموږ ملي بیرغ ومني او لکه د دې بیرغ په خوشحالۍ کې داسې کوم کار کوي چې ویې مني؟ نو سیده چې د ملي بیرغ په منلو به زه څه وکړم چې د الله تعالی شکر به ادا کړم او هغه څه چې مې وس وي د خپل ژبه بیا ورکړم یو څه اندازه صدقه. بالکل. ډېره مننه وروره، سلامت اوسه، کور مو ودان. ها شینواری صاحب ته ښه؟ والله شکر دی ورور. صحت دې ښه دی؟ اختر دې څنګه تېرېږي؟ والله شکر دی، ښه دی، گزاره کوي ساده. ته فکر کوم کیمرامین کړی دی او در سره چل کړی د کمرې شاته راوستی عکسونه راباندې اخلي؟ نو ما ته ویل وایي تا بیخي ډېر ویستله، نو اوس مې ته کیمره واخیستم، راځئ تاسو ته مې یو څو دانې عکسونه واخلم. اختر څنګه روان دی؟ والله ښه دی، گزاره کوي. او زما د تره زوی خبره وایي هېڅ پته نه لګي چې نن اختر دی که سبا اختر دی، ولاکه وایي راته پته لګي. هره ورځ اختر دی چې په صحت روغ یې او هره ورځ اختر دی، خو مخکې د جمهوري نظام غونته کې اخترونه هغه خلک هېڅ شی نشته د مقصد بانډارونه کې سوله راشي او همداسې دغه نیستي مو ختمه شي. همداسې ده. راځو له تا به یو څو ټپې یا شعر به نه واورو، ټوکه به نه واورو. ټوکه هم نه لري، هېڅ نه لري، جالبه خاطره خو به لري؟ جالبه خاطره هم نه لري. ډېره مننه، سلامت اوسه، کور مو ودان. درنو لیدونکو د دغه ځوانانو د بیرغ سره مینه هم تاسې ولیده چې ډېر په مینه دغه بیرغ راوړی دی او د انګام ولسوالۍ کې له ځان سره ګرځوي. نو موږ هم نور مخکې ځو، د انګام ولسوالۍ ته داخلېږو، نور چکرین راغلي د هغوی سره هم خبرې اترې کوو، چېرته مه ځئ له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو دلته یو څو دوستان ولاړ دي چې ډېر لرې ځایه په چکر راغلي دي، د بل کوم ولایت نه راغلي، دوی نه به یې وپوښتو چې د کوم ولایت نه راغلي، د انګام ولسوالۍ ته راغلي او فلحال بیرته په حرکت کې دي، روان دي. السلام علیکم، ستړي مه شئ وروره. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ. صحت دې ښه دی؟ خیر یاست؟ نوم محترم دې راته ووایي. اسد. اسد. او ستا وروره؟ زما نوم محمد. اسد دا راته ووایه چې څه وخت په چکر راغلی د انګام ته؟ انګام ولسوالۍ ته نن راغللو، خو دې خوا ته پرون راغلي. او د کوم ځایه راغلی؟ کندهار. کندهار یې؟ ډېر ښه. ستا چې کندهاریان کونړ ته په چکر ډېر راځي؟ بلې کونړ ته ډېر په چکر. بل کوم ولایت ته هم ځئ خو یوازې کونړ ته راځئ؟ یا ولایتونه شمالي ولایتونه ټول ته راځي، خو کونړ ښه ښایسته ځای دی، په دې خاطر ورته راځي. تاسو نن کونړ ته راغلي وئ؟ بلې نن سهار کونړ ته راغلي. او د اختر په څومره ورځ چکر ته راوتي وئ؟ د اختر پر اوله ماښام راوتلي وو، سهار کابل ته رسېدلي وو، بیا نن کونړ ته راللو. کونړ ته رالو، نورستان ته تلو، خو همداسې په نه چې نورستان لاره بند وه.
نو رالو هنګام ولسوالۍ ته دلته نو بېلته ماښام ځو درونټې بند اوس د ګرونټې بند ته ځئ هو درونټې شپه هلته کوئ شپه هلته کوو بیا بیرته کندهار ته ځئ که چکر مو دوام لري یا چکر مو دوام لري بیا کوم ځای ته ځئ انشاءالله پنجشیر ته ځو پنجشیر ته ځئ والا مزې تاسې وکړئ ښه پنجشیر کونړ لغمان نورستان دا ټول ولایتونه هم پاس کړل په یوه اختر کې ښه خوند کوي باید په کال کې اوس کونړ ته مخکې هم راغلی کو دا د اول واري دی نه اول واري مو ورته اوس اول واري دی کونړ څنګه ځای دی ډېر ښایسته ځای دی ښکلی دی بیخي تا ته لکه کوم شی نه د خوند ډېر واغستو په چکر کې اوبه او شینګیا ډېر ښه خوند کوي په چکر کې مو کومې لوبې ډېرې وکړې تاسې کندهاریان خو خپلې لوبې لرئ دودیزو لوبې لرئ کومې لوبې مو ډېرې وکړې بس لوبې نو په خپل کندهار کې ډېرې کړې وې خو دلته چې رالو بس یوازې منظرې کوو شاوخوا ګورو یوازې چکر یې وایو یوازې چکر یې وو زموږ خپرونه تفریحي ده راځو دا لیدونکي به م ګیله وکړي چې د کندهار راغلی او په کونړ کې یو ټپه ونه کړله یو ټپه به نه واورو ټپه خو مې ونیه که داسې زده ده نه دي نه زده ټپه مې ونیه که بیا راځه یو ټوکه راته وکړه ټوکه هم درته نه دی زده ټوکه مې ونیه که داسې خاصې زده ده ښه به درته ووایم ډېره مننه کور یو ودان ښه سفر ولرئ کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه قدرمنو دوستانو اوس هم دانګام ولسوالۍ ته راورسېدو د دانګام ولسوالۍ ډېره یو لوکس او ښکلې سیمه ده تاسې ګورئ دغه شاته منظرې ګورئ غرونه ګورئ چې ډېره یو لوکس سیمه ده هغه مخامخ چې معلومیږي دغه د دانګام ولسوالي ده البته او دا چې دی زه فلحال د دانګام ولسوالۍ په مرکز کې ولاړ یم نو د دانګام ولسوالي ډېره ښکلې سیمه ده ګلورینه سیمه ده موږ د مختلفو خلکو سره خبرې اترې وکړې په لاره باندې تاسې ولیده د کندهاره د کابله د ننګرهاره ډېرې سیلانیان ناغلي وو چکریان ناغلي وو د دانګام او د اسمار ولسوالۍ د منظرو نه د خوند اخیستو لپاره لرې لرې ځایونو نه راغلي وو اوس فلحال دلته یو ورور ولاړ دی دې سره به خبرې وکړو چې دا له کوم ځای دی او دلته څه کوي سلام علیکم وروره ستړی مه شي صحت دې ښه دی په خیر نوم محترم دې راته ووایي نوم مې عبدالرحمن دی د دانګام ولسوالۍ ښه ښه عبدالرحمن د دانګام ولسوالۍ باشندی او بله باشنده ډېر ښه ډېر ښه عبدالرحمن دا راته ووایه چې دانګام ولسوالۍ ته د اختر په شپو ورځو کې بیخي ډېر چکریان راځي که نه تاسې د هغې سره رویه څرنګه ده دلته خو طبعا پښتانه دي بعضې ځایونو کې دې فکر کلی د کورونو مخې ته څوک کیني پاڅي د ځای خلک ورته یو څه مشکل پیدا کوي که نه تاسې د هغوی سره رویه څنګه ده یا تاسو ته کوم تکلیف ترې نشته هغې سره مېلمستیا یې څنګه کوئ دغه نو دانګام ولسوالۍ کې چې دي که نه ټول خلک پښتانه دي او میلمه چا که راځي نو پښتانه ورته ډېر خوشحالېږي هغه سیلانیان چې دلته راځي نو موږ هغو ته ډېر خوشحالېږو د هغو نه موږ بدې خاطرې نه لرو او ډېر تاسې دلته خپله څه کار کوئ په څه مصروف یې موږ خپله دا پټي کرو دهقاني کوئ دهقاني کوو نو ژوند ښه روان دی الحمدلله شکر ده دانګام ولسوالۍ کې داسې کوم کارونه ډېر کېږي چې د خلکو ورځمانه ژوند پرې تېرېږي
نو دلته بل شی نشته. اکثر خلک چې دي کابل، قندهار دلته ځي دا د ساختماني کارونه کوي او ایسته ولایتونو کې کارونه کوي. ایسته ولایتونو ته ځي ساختماني کارونه کوي. نور اکثر خلک دا دهقاني کوي، غوزان دا پټي کوي، همدا کار کوي. په دهقانۍ ژوند تېرېږي، هغه د ژوند اړین شیان پوره کېږي او ګزاره کوي. ډېر ښه. نو زمونږ خپرونه تفریحي ده او اختر هم دی. اختر کې چېرته په چکر نه یې تللی؟ نه تر اوسه خو نه یو تللی. انشاءالله د نن بعد اختر خو خلاص شو که نه؟ نه وخت لري. ته م وایې چې د ایسته ولایتونو نه ډېر خلک راځي، موږ به څه وکړو چې لاړ شو د دیو سره به ساعت تېر کړو. هو همدې سره که نه؟ نو راځه له تا نه به یو شعر ټپې داسې څه دي زده وي شریکېږي. دا ټپې هم شعر ټوکه راته نو ټوکې مې همداسې اوس دې هم کې نشته. ټوکې هم دې نه دي زده؟ اوس چیرې روان شوی، چیرته ځې؟ ځمه کور ته. کور ته ځې؟ ښه ښه. او دغه د دانګام ولسوالۍ بازار دی؟ او دا دانګام ولسوالۍ بازار دی. دا قربانداني دا ولسوالي ده، خواته قربانداني ده. ښه ښه. بل کوم بازار خو دلته نشته؟ نه دلته بل کوم بازار نشته. ښه ښه ډېره ښه. نو په اجازه دې ورور ته دې کور ته ورشه. ډېره مننه. کور مو ودان، مننه. کور مو ودان. بل سره ځئ کور مو ودان. ډېره مننه. سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو د دغه ورور خبرې مې تاسې واورېدې. دانګام ولسوالي واقعیت چې ښکلې ولسوالي ده او یوه یادونه وکړم چې دانګام ولسوالي د ګاونډي هېواد پاکستان سره ګډه پوله لري. د ډیورنډ کرښه چې ورته وایي په جمهوریت کې به دانګام ولسوالۍ ته سره کرښه وایله. نو دانګام ولسوالي یوه سرحدي ولسوالۍ ده او وخت ناوخت توغندیز بریدونه پې د ګاونډي هېواد نه هم کېږي چې ډېری ځایي خلک یې د مشکلاتو سره هم مخ دي. نو اوس په اوسني نظام کې چې سوله ده، امنیت دی، د مختلفو ولایتونو نه ګڼ سیلانیان دانګام ولسوالۍ ته په چکر راځي. موږ هم یو څه بره نور هم ځو، چېرته ځئ مه له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو اوس هم د دانګام ولسوالۍ بر سرساحې ته راورسېدو چې زمونږ سفر او چکر هم تر دې ځایه و. دغه ځوانان چې تاسې ته ښکاري دا د اسداباد ښار نه دانګام ولسوالۍ ته په چکر راغلي، څه د شیګل ولسوالۍ نه، څه د اسمار نه، څه د اسداباد ښار نه. زمونږ د نن ورځې مرکه همدومره وه. دغه وه د دانګام ولسوالي، همدارنګه د اسمار ولسوالي او د شیګل ولسوالي چې د بېلابېلو خلکو سره او ځوانانو سره مو خبرې اترې وکړې او د اختر د درېیمې ورځې مرکه مو تاسو ته چمتو کړه. هیله لرم چې دغه مرکه ستاسې خوښه شي. تر بیا چې زه اظهار ارمان د خپل کیمرامین کرام الله بیدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.